کابل پریمیر لیګ دویم ایډیشن بیا یو ځلې په ایوبي سپورټس کمپلیکس کې ترسره شو د 12 مخکښو لوبډلو ترمنځ چې له هغې له ډلې جلات شینوزاده او همدا شانتې سید آغا عرب کلب وکولی شول چې فاینل ته لاره پیدا کړي زه خو له دواړو لوبډلو ته مبارکي وایم خو سید آغا چې دغه ټورنمنټ یې چمپین کړو مبارکي ورته وړاندې کوم ډېر غټ بهترین اقدام د کرکټ لپاره د افغانستان کرکټ چې دا که زه ووایم په دغه ټورنمنټ کې چې 12 کوم ټیمونه موږ ولیدل ډېر زبردسته نوي لوبغاړي پکې دا د افغانستان په ډومېسټک فرسټ کلاس کرکټ کې نه لوبېږي خو په شخصي کلتور لاره دوی کولی شي د افغانستان د مختلفو ټورنمنټونو ته دوی لارې پیدا کړي ښه سټنډر معیار باندې لیګ و چون د کرکټ دغه د کرونا له وجې موږ تاسو سیزن به تاته معلومات چې لږ اف سوی ده وزارت اجازه نه ورکوي نو دغه د نوي هلکانو لپاره یا د هغه هلکانو لپاره چې د شپږیزې لپاره یا د T20 لپاره ډېر یو ښه پریکټس ماحول و ډېر ښه کرکټ وسو موږ هم انجوی که او داسې دوام په هیله باندې داسې ټورنمنټونه وسي تر څو شخصي طور د بورډ سره په همکارۍ باندې دغسې یو ټورنمنټونه ارینج کړي او نوي پلیران یا هغه پلیران چې هغه مثال مصروفه نه دي هغه مصروفه شي نور غټ غټ لیګونه دي نه موږ په نظر کې لرو موږ به هغه ترسره کوو اختر نه وروسته یو دوه ټرفیانې موږ په نظر کې نیولې دي سولې جام خو تا لیدله ده سولې جام غټ لیګ دی هغه هم کوم اسناد موږ کرکټ بورډ ته جمع کړي دي که هغه موږ ته تر زره اسناد اجازت راکړي نو هغه به انشاءالله لایف ټورنمنټ وي یا به د RTA په پرده باندې وي یا به د لمر په پرده باندې وي خو د کرکټ بورډ نه همکارۍ نه بغیر هېڅ هم نه کېږي موږ غواړو چې کرکټ بورډ موږ سره پوره همکاري وکړي تر څو موږ د کرکټ دپاره هغه کرکټ چې دوی واک لري او دوی دپاره دغه ضرور دی هغې د دوی سره همکار واوسېږو